د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. مولا برادر د تاتارستان جمهوریت د لومړي وزیر له مرستیال سره لیدنه ترسره کړې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند آرکی د تاتارستان جمهوریت د لومړي وزیر له مرستیال او صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیروویچ سره وکتل. مولا عبدالغني برادر اخوند په دې کتنه کې ویلي چې دوی د روسیې فدراسیون له ټولو جمهوریتونو سره پراخې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې غواړي او په دې اړه یې د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې ناستې هم شوي دي. ورته مهال د تاتارستان لومړي وزیر مرستیال ویلي د روسیې فدراسیون له لوري د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې سره د تاریستان او افغانستان ترمنځ د تعامل لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. نوموړي دغه راز له پنجشیر سیند څخه کابل ته د اوبو د انتقال پر پروژه او یو شمېر نورو برخو پانګونې ته چمتووالی ښودلی. ملګري ملتونه او بریتانیا افغانستان کې د 10 میلیون پونډو په ارزښت د کرنې پروګرام پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د خوړو خوندیتوب د لا ښه والي لپاره د بریتانیا په مالي ملاتړ د 10 میلیون پونډو په ارزښت د یو پروګرام له پیرېدو خبر ورکړی دی. یاد سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې به څه باندې 150,000 کسان د دغې پروژې تر پوښښ لاندې راشي. په خبرپاڼه کې راغلي دغه پروژه به تر راتلونکو 10 میاشتو پورې چې تر ډېره به پکې بزګرانو، بېوزله کارګرو، میرمنو او ماشومانو ته لومړیتوب ورکړل شي. د اوبو او انرژۍ وزارت او عزیزي انجینرۍ شرکت تخنیکي مسؤلینو ترمنځ د ګډو همکاریو د پیل په موخه د همغږۍ ناسته ترسره شوه. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې غونډه کې د انرژي پروژو چارو پیل د څرنګوالي د فعالیتونو پر مخ وړلو د بهیر او پروژو د طبقه بندیو په هکله د نظرونو تبادله وشوه. د خبرپاڼې له مخې همداراز پریکړه وشوه چې د دواړو لورو تخنیکي ټیمونه د سر له سبا د سرچینو او مطالعاتو د ارزونې په موخه د بېلابېلو ولایتونو د پروژو سیمو ته سفر وکړي او د خپلو ارزونو پایلې دې له وزارت سره شریکې کړي. د تېرې شنبې په ورځ میرویس عزیزي افغانستان کې د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 10,000 میګاواټه برېښنا د تولید اعلان وکړ او هوکړه یې لاسلیک کړه. د کابل ښار پر دیوالونو د برېښنا سپمولو پیغامونه لیکل کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت پر ایکس لیکلي د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې غونډې ته د کابل ښار پر دیوالونو د برېښنا سپمولو په اړه د پیغامونو لیکلو طرحه د بحث لپاره وړاندې شوه چې هر اړخیز بحث وروسته تایید شوه. د یادې طرحې له مخې به پر دیوالونو او د رسنیو له لارې هغه پیغامونه لیکل او خپریږي چې خلکو ته د برېښنا سپمولو په برخه کې عامه پوهاوی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د برېښنا له پرچاوۍ شکایت کوي. د حاجیانو د پاتې پیسو د ورکړې بهیر پیلیږي. د ارشاد حج او اوقاف وزیر شیخ نور محمد ثاقب د دې وزارت د یو کلن لاسته راوړنو تشریح پروګرام کې وویل چې د 1446 قمري کال د حج مراسمو ټول لګښت 8 میلیارډ 163 میلیونه او 312,000 افغانۍ و. د نوموړي په وینا له دې لګښت څخه څه باندې 115 میلیونه افغانۍ اضافه شوي دي چې هر حاجي ته به نږدې 4,000 افغانۍ بیرته ورکړل شي. نوموړي له حاجیانو غوښتي چې د خپلو پاتې پیسو له ترلاسه کولو لپاره ارشاد حج او اوقاف وزارت یا ولایتي ریاستونو ته مراجعه وکړي. پروان کې د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه کشف شوې. کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان امني قومنداني پولیسو د یو لړ چانیزو عملیاتو پر مهال د دې ولایت په سرخ پارسا ولسوالۍ کې د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه کشف او ضبط کړې ده. د معلوماتو له مخې په دې وسلو کې 15 ډوله بېلابېلې وسلې او مهمات، 15 صندوقونه د پیکا مرمۍ، 14 کړۍ لاسي بمونه، 15 د نارنجک ویشتونکې مرمۍ او نور نظامي تجهیزات شامل دي. د کورنیو چارو وزارت په وینا د دې قضیې په تړاو یو تن هم نیولی. ایران یو ځل بیا ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه به د خپلو ګټو پر بنسټ پریکړه وکړي. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي اسماعیل بقایي یوې خبري ناستې ته ویلي چې تهران به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د خپلو ګټو پر بنسټ پریکړه وکړي. هغه ویلي چې د نورو هیوادونو او حکومتونو د رسمیت پیژندلو پریکړې د هر هیواد خپله خپلواکه پریکړه ده او موږ هم په دې برخه کې د خپلو ګټو او اندېښنو پر بنسټ پریکړه کوو. هغه همداراز ویلي چې د افغانستان موضوع تل ایران او پاکستان د چارواکو ترمنځ په غونډو کې د بحث وړ موضوع ده او دواړه خواوې د افغانستان په ثبات او سوکالۍ کې د ونډې اخیستلو پر لارو چارو اندونه وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې فدراتیو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. نتنیاهو غواړي د غزې تړانګه په بشپړه توګه ونیسي.
د اسرایلي رسنیو په حواله د دغه هیواد صدر اعظم پریکړه کړې چې د غزې تړانګه په بشپړ ډول ونیسي. په پام کې را په دې اړه پوځي عملیات په داسې ځایونو کې ترسره شي چې ګومان کیږي د حماس لخوا یرغمل شوي کسان هلته ساتل کیږي. د ریپورټونو له مخې نتنیاهو پلان لري چې د راتلونکو ورځو په ترڅ کې د کابینې له غړو او همدارنګه پوځي قمندانانو سره مشورې وکړي او د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. خو د فلسطین خودمختاري ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د غزې د بشپړ اشغال لپاره دا ډول پلانونو د پلي کولو د مخنیوي لپاره خپله مداخله وکړي. اسلام آباد د اوکراین په جګړه کې د پاکستانیانو حضور رد کړ. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اوکراین په جګړه کې د دغه هیواد د وګړو د حضور ادعا رد کړې ده. یاد وزارت د اګست پر 5مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین په جګړه کې د پاکستاني جنګیالیو د حضور په اړه هیڅ ډول شواهد نشته. دا اعلامیه تر هغې وروسته خپره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسي ځواکونو په لیکو کې د پاکستاني جنګیالیو د حضور خبر ورکړی دی. هغه تر دې وړاندې ویلي و چې د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او سویلي افریقا څخه مزدوران د روسي ځواکونو ترڅنګ د اوکراین پر وړاندې جنګیږي. مسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا زرګونه سرتیرو د روسي ځواکونو ترڅنګ د اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې ده.